السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سره جمالدین تاسو ګورئ جې فورکس چینل. انشاءالله په دې ویډیو کې موږ د فورکس کینډل سټیک په مربوطه مهمه او اساسي دویمه موضوع شروع کوو چې هینګمین دی او همر دی. دغه دوه سټریټیجۍ نه دوه تخنیکونه وایي. انشاءالله په دې ویډیو کې موږ غږیږو چې دا کومه سي کینډل دي، کومه سي استعمالیږي، په کوم ځای کې استعمالیږي، کوم وخت کې د دې نه مثبت او فایده وشته کو او منفي تاوان څخه ځان وساتو. راځي شروع کو. اولنې هینګمین تشریح کوو یا هینګمین او هینګمین دواړه یو رقم نمونه دي. هینګمین دا په کوم وخت کې راښکاره کیږي یا په کوم وخت کې چې راښکاره شي باید تاسو ټریډ ولګوئ. هغه کله چې مارکیټ اپ ټرند ته لاړ شي، یعنی بره لاړ شو، بره لاړو په دغه ځای کې چې کله دغسې یو کینډل راښکاره شو، یعنی کوم هینګمین یا هینګمین کینډل دغسې دلته شکلونه ګورئ، دغسې یو کینډل په دې نه لاندې نه مارکیټ بره لاړو دلته دغسې یو کینډل راښکاره شو. دینه بعد د دې امکانات ډېر شته چې دا مارکیټ واپس شي کې لاندې لاړ شي. نو دلته تاسو ځان اماده کوئ چې کله د بره لاړو مارکیټ نو بای لاړو مارکیټ دغه ځای کې تاسو شی وکتو، دغسې یو هینګمین کینډل هم وکتو. نو دغه ځای کې باید تاسو شی وکئ، ځان سیل ته اماده کوي، یعنی سیل سودا پکې وکړئ او تاسو چې پروفیټیبل ټریډ دپاره ځان اماده وساتئ په داسې وخت کې. خو دلته باید تاسو د څو خبرو دلته چې زه درته وایم دې خبرو ته باید توجه وي، ځکه چې دا مهمې اساسي موضوعګان دې وجې نه بعضې وخت کې خلک ډېر تاوان هم کوي چې دغه موضوع په نظر کې نه نیسي. اول چې دی باید اول خو مهمه خبره مې ورته مخکې وکړه چې دا اپ ټرینډ ته مارکیټ ځي. صحیح ده، اپ ټرینډ ته لاړو، اپ ټرینډ کې بره لاړو، دلته هینګمین ښکاره شو، مارکیټ امکانات شته لاندې لاړ شي، تاسو ځان اماده کړئ لاندې ځي. صحیح ده. بل دویمه مهمه موضوع دا ده چې د دې دغه کومه لکۍ چې ګورئ، شیډو چې ګورئ، دا د باډي په نسبتا د باډي په مقابل کې باید دا دوه چنده جوړه شوي. دا شیډو سوری باید د دې باډي د جسم د دې په مقابل کې څو چنده، دوه چنده، کم از کم چې دوه چنده زیاتې، لږ نور زیاتې پروا نه کوي، خو د دوه چندو نه باید کم نه. مطلب دغه باډي چې دوه دفعې سر په سر کې دومره باید شی وي، د دې لاندې لکۍ وي. بله مهمه او اساسي موضوع چې په دې کې دا ده چې د دې په سر باندې باید سوری نه وي، په سر باندې بل سوری نه جوړ شوی، ډایرکټ دغسې کینډل صفا کینډل جوړي، بره یو جسم یا یو باډي ولري او لاندې یو سوری یا یو شیډو ولري. صحیح ده. بله خبره دا ده، بعضې خلک دا پوښتنه هم لري چې په دې کې که سور رنګ ښکاره شي یا شین رنګ ښکاره شي، یا مطلب دغه کم ساده رنګونه چې د سپین او تور رنګ ښکاره شي، دغه وخت کې کم یو اوس موږ په دې کې په تور کې سیل وکړو او که په سور کې او یا که په شین او په سپین کې، نو په دې کې هیڅ فرق نشته، هیڅ مشکل نشته دی. که تور ښکاره شو، که سور یا سپین او که شین کینډل راښکاره شو په دې بره ځای کې، اپ ټرینډ تللی بره سور یا شین یا تور او سور کینډل ښکاره شو او لاندې دپاره به ځان اماده کوئ. صحیح ده، دې کې هیڅ فرق نشته که سور کینډل او که تور کینډل. خو بیا هم د دواړو په نسبتا بعضې خلک وایي بعضې وخت کې بیا هم په دې دواړو کې کم ښه رول لري، کم بهتر رول لري. نور خو یو رقم دی، خو بهتري کم یو کې ده چې کم کینډل کم رنګ کې راښکاره شي، یا مطلب د سیل والا کینډل جوړ شي، که د بای والا کینډل جوړ شي، بیا موږ ځان اماده کړو. نو دلته بهتري چې ده په بلیک کینډل کې ده، چې دلته موږ په نوټ کې لیکلي بلیک کینډل یا سور کینډل، د سیل والا کینډل چې جوړ شي په دې کې بهتري ده چې تاسو ځان اماده کړئ او سیل وکړئ. صحیح ده. راځئ ځو همر ته، همر سټریټیجي، همر کینډل ته ځو. همر کینډل تاسو په دې باندې هم د هغې د هینګمین یا هینګمین کینډل دا برعکس ده. برعکس څنګه دی چې دا هم هماغه شی یو کینډل جوړېږي، دلته تاسو شکل کې ګورئ، هماغه شانتې شکل دی، هماغه شانتې بډي ده، هماغه شانتې شیډو ده، هماغه شانتې جسم لري. نو دا چې کله جوړ شي، دا بس د دې موقعیت صرف فرق کوي چې دا په کوم ځای کې جوړ شي. د نوم هم فرق کوي چې موقعیت فرق کوي، نوم هم فرق کوي. نو موقعیت یې څنګه فرق کوي؟ موقعیت یې د دې چې کله مارکیټ هغې کې مارکیټ بره ځي، بیا هلته کینډل جوړېږي، هینګمین جوړېږي. او په دې کې چې دی مارکیټ ډاون ټرینډ ځي، لاندې ځي، بیا دلته کله چې هینګمین جوړ شي، بخښنه غواړم، همر جوړ شي، دغسې کم شکل دلته ګورئ، دغسې یو شکل کینډل جوړ شي په لاندې ځای کې، چې دلته تاسو په چارټ کې اګزامپل هم وګورئ. په دې چارټ کې اګزامپل ګورئ، مارکیټ دې نه لاندې تللی، خیر دا شاته دلته ډېر غټ پکچر راتلو، نو ما ځکه شاته ریکارډ راوانه غوښتو. دغه شاته ریکارډ مطلب دلته مارکیټ ډاون 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 لاندې تللی دی، نو دې نه بعد دلته څه شی ښکاره شوی دی؟ کم یو کینډل راښکاره شوی، دلته همر راښکاره شوی. همر دا دی، همر څنګه راښکاره شوی؟
دغسې همر راښکاره شو. ګوره دلته همر راښکاره شو، دې نه بعد نور مارکیټ چیرته لاړو؟ مارکیټ په اپ ټرینډ تللی دی. دا دی دلته همر راښکاره شو، دا همر دی. صحیح شو؟ دا همر راښکاره شو، دلته مارکیټ داسې ماغسې بره تللی دی. صحیح شو؟ او په دې کې هم مهمې او څو خبرې دي چې دا باید په نظر کې وساتئ، بیا هغې نه پس په دې کې ټریډ وکړئ چې هغه هم هماغسې ډاون ټرینډ کې مارکیټ تللی، بیا دې کې چې کله هینګمین همر راښکاره شي، بیا دې نه بره امکانات ډېر دي چې دا مارکیټ به بره ځي، اپ ټرینډ ته به ځي، نو تاسو به بای ته ځان اماده کوئ. مطلب سیل تللی دی مارکیټ لاندې، دلته همر راښکاره شو. همر چې راښکاره شو باید تاسو دې کې واپس نور ځان بای ته اماده کوئ او سودا د بای دپاره وکئ، بای وکئ تر څو تاسو پرافیټیبل ټریډ وکئ. صحیح ده؟ دویمه مهمه او اساسي موضوع چې دا مخکې مې درته هغې کې مې ویلې او په دې کې درته بیا هم تکراروم چې په دې کې شیډو چې دا دوه چنده کېږي د بډي په نسبت، او بډي چې دا په سر کې بیا بله شیډو نه لري، بس سر کې صفا شیډو جوړېږي، لاندې دوه چنده یا دې نه لږ زیاته شیډو جوړېږي، او هغې نه بعد چې دی تاسو په دې باندې انالایسس کوی شئ، په دې باندې تاسو دې نتیجې ته رسېدلی شئ چې دې کې امکانات ډېر دي چې دا اپ ټرینډ ته لاړ شي. صحیح ده؟ بل په دې کې چې په دې نوټ کې ما نه رسولی، دا یو اضافه معلومات تاسو ته در کوم او داسې ټریک څوک چاته نه وایي. په دې کې مهم او اساسي خبره زه تاسو ته دا وکړم چې تاسو باید ډایرکټ په دې باندې ټریډ ونه لګوئ چې مطلب کله ډایرکټ هینګمین ښکاره شو او یا همر ښکاره شو، ډایرکټ بس بای او سیل د ځان اماده کړئ او ټریډ هم ولګو، ورخطۍ هم وکړه. نه، دې ته دا پکار نه ده، ځکه چې دا بعضو وخت کې برعکس هم ځي. داسې نه ده چې مطلب هم هینګمین او یا دغه راښکاره شو، همر راښکاره شو او حتما به یا ډاون ځي یا به اپ ځي یا مطلب سیل ته به ځي یا به بای ته ځي. دا نه ده. تاسو باید یو څو کینډله، یو دوه کینډله یا درې کینډله کم از کم صبر وکړئ چې مطلب مارکیټ د ستاسو په نظر کې صحیح کلیر شي چې مطلب وځي لاندې ځي یا بره ځي، مطلب هینګمین جوړ شو لاندې ځي او همر جوړ شو بره ځي. نو کله چې کلیر شو خبره، هغې نه پس تاسو به ټریډ ته ځان اماده کړئ او ټریډ ولګوئ. صحیح ده؟ دا یو مهمه خبره ده. خیر که بعض وخت تاسو نه چانس می چې مطلب دلته اوس دغه دی همر دغه جوړ شو، صحیح شو، هینګمین جوړ شو، دلته بس مارکیټ لږ بره لاړو، تاسو دلته وایئ چې والا دا خو ما یا دلته مطلب مارکیټ یا بره لاړو، نو ته وایې چې والا دا خو مارکیټ خراب دی، یو دم نور مارکیټ لاندې ځي یا ډایرکټ نور مارکیټ بیخي دومره سپیډ کې لاندې ځي، بعض وخت کې ویلیټیلیټي یا دومره سپیډ شدت د مارکیټ زیات شي چې ډېر زر لاندې لاړ شي، نو ته ورخطا شي، هلته بیخي لاندې ځي کې ټریډ ولګي. هغې ځای کې باید ټریډ ونه لګول شي، باید د دې کینډل د ښکاره کېدو یو دوه کینډله یو کینډل بعد ټریډ ولګوئ چې کله لږ کنفارمیشن درته میلاو شي. داسې هم نه چې بیخي مارکیټ لاندې لاړ شي او تاسو وایئ چې بره همر خو هسې هم جوړ شوی یا هینګمین هسې هم جوړ شوی او نور بس ټریډ ولګوه. نه، دا تاوان ثابتېږي. نو د دې لپاره باید تاسو یو کینډل دوه کینډله صبر وکړئ، هغې نه پس تاسو باید ټریډ ولګوئ. الله دې چې په دې ویډیو پوه شوی زموږ د ویډیو لاندې کمنټونه حتما ولیکئ، ځکه چې موږ نه پوهېږو تاسو زموږ په ویډیوګانو څومره علمیت حاصل کړئ، څومره پوه شئ او کومه پوښتنه لرئ که نه لرئ. تاسو زموږ د ویډیو لاندې کمنټ ولیکئ، ویډیو شیر کړئ، ویډیو لایک کوئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې دا څومره موده زه ګورم زموږ چینل هېڅ کوم پروسس دا څو ورځې نه لري. نو دا خو موږ دپاره موږ دا دومره خواري چې کوو دې دپاره چې تاسو ته یو څه علمیت حاصل شي، موږ دپاره موټیویشن دپاره تاسو موږ کمنټونه موږ ته کمنټ ولیکئ، لایکس او ویډیو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ویډیو شیر کړئ نور سره، چې موږ ته موټیویټ میلاو شي، موږ ته موټیویشن میلاو، جرأت میلاو چې موږ نور هم خدمت او خواري تاسو دپاره وکړو، نور هم ښایسته او منظم ویډیوګان تاسو دپاره جوړې کړو. تر بلې ویډیو مو پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.